مهم خبر حلیم فدایي طالبانو ته شرم دی چې بهرانیان افغان نجونو ته تحصیلي اسانتیاوې برابروي. سلام ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام وکړئ د ورځې مهم خبر ته. دوستانو پوره حالات سره ویډیو کې وګورئ او که چیرې مو زموږ یوټیوب چینل نوي سبسکرایب کړئ نو په درنه سره افغان نیوز یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ ترڅو موږ وکولی شو چې خپل تازه او مهم خبرونه تر تاسو در ورسوو. د پکتیا پخوانی والي محمد حلیم فدایي وایي دا ډیره د تاریخي شرم خبره ده چې بهرانیان افغان نجونو ته آنلاین ښوونځي جوړوي. بهرنۍ موسسې ورته کورني کورسونه جوړوي. پاکستان ورته د ملالۍ انسټیټیوټ جوړوي. عربان ورته مفت سکالرشیپونه ورکوي او غربیان ورته مفتي ویزې ورکوي. خو هغه د طالبانو له لوري د نجونو او ښځو پر زده کړو او کار بندیز ته په اشارې وړاندې لیکلي. ملایان ښځو ته یوازې د کار او جنسي تندې ماتولو وسیلې په توګه په سترګه ګوري. دوستانو دا و د نن ورځې چمتو کلی خبر. که غواړئ نور تازه او مهم خبرونه ترلاسه کړئ نو همدا اوس زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې، ښه وخت.